هغه چې دا څومره د ډیجیټل د اکټیویټیز دي ډیجیټل کور سره د اسوسییټډ وي نو کوس دې کور ته تاله نه وي لګېدلي دا کور بند نه وي نو هر کس په دې ته راځي خو نقصان یې دا دی چې دلته کې به ته نیټ استعمالوي خو کافي به استعمالوي ځکه چې فری دی نو دې کې به ته خپل سوشل میډیا اکاونټ هم استعمالوي او کېدای شي چې دلته نه ته خپل آنلاین ټرانزیکشن هم وکړې بینکینګ اکاونټ هم استعمال کړي نو زه خو دا ویم سجیشن ورکوم که چېرې تا ته اول خو استعمالوئ مې پرسنل چې کوم سیل فون ډیټا را هغه استعمالوئ او که نه تاسو مجبور یې استعمالوئ نو بیا ایټلیسټ دغه سینسیټیو چې کوم د ایپس دي دا پرې مه کولاوئ په هغې باندې سیکیورټي چیکس ډېر نه لګېدلي ځکه فری وي نو یې باندې داسې څه چیکس نه لګېدلي چې هغه تا ډیټا زیاده انکریپټډ وي یا تا نه پاسورډ غواړي ایون په خپل ډیوایسز باندې اټو جاین هم بندوئ ځکه چې د سایبر دنیا دا یو داسې نه دی چې د عام کیل تماشه ده دا یو ذمہ دار پلیټ فارم دی دې باندې چې ته څه کې نو هغه به ته ښکاري ته به ملاویږي چې هغه ته ایجوکیټ کړي داسې نه منې نه کوي چې تا خو ما دا وکړو دا تا ولې کتلې ده نه هغه ایجوکیټ کړه هغه پوهېږه چې بچی دا شی تا دپاره ښه دی او دا شی تا دپاره ښه نه دی. ستړي مشه ګرانو کتونکو تمه لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه او خوشحاله زم روشنه زمین او تاسو ګورئ دی سالټ رینج پښتو نننې ټاپک چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی ځکه چې موږ ټول سوشل میډیا استعمال کوو فیسبوک یوټیوب ټیک ټاک انسټاګرام دا ټول اپس چې دي دا زموږ په موبایل فونز کې وي خو اکثر داسې کیږي زموږ انفارمیشن زموږ معلومات چې دي زموږ اهم معلومات چې دي هغه د نورو خلکو په لاسونو کې لاړ شي او بالخصوص داسې ځینې ټایم کې چې دا اپس چې دي فیسبوک شو ټیک ټاک شو انسټاګرام شو د دې نه علاوه زموږ بینک اکاونټ چې دي هغه هم هیک شي داسې معلومات موږ نورو خلکو له ورکو چې زموږ د اکاونټ نه پیسې نورو خلکو په اکاونټس کې لاړ شي او هغه ټایم بیا موږ سر ټکو چې دا موږ سره څه وشو او د دې شاته چې دي کم وجوهات چې دي هغه موجود دي هغوی په وجه زموږ دا سیکیورټي کمپرومایز شوه د دې ټاپک چې دی امپورټنس ډېر زیات دی مونږ ته پته نه وي مونږ چې دی د هغې حوالې سره دونه انفارمیشن نه لرو مونږ د هغې حوالې سره دونه پوهه نه لرو چې څه کول غواړي او څه نه کول غواړي چې څه ټایم تاسو دا ټول اپلیکیشنز یا د انټرنیټ استعمال کوئ د دې حوالې سره خبرې کولو دپاره چې مونږ سره نن کم شخصیت موجود دی بالکل زه وایم چې ټو د پوینټ شخصیت دی ځکه چې 20 کال ایکسپیرینس دی د دې آی ټي سپیشلیسټ دی سرټیفاید سایبر سیکیورټي ډیفینډر دی حبیب رحمان صاحب نن مونږ سره په پادکاسټ کې دي سر ډېره مننه مونږ له د وخت راکولو ټول نه مخکې به تپوس کوم چې دا سایبر سیکیورټي څه ده زموږ د اکاونټس ولې هیک کېږي څنګه هیک کېږي د دې شاته سټوري څه ده جی ډېر انټرسټینګ سوال دی جی تھینک یو میډم سایبر سیکیورټي بیسیکلی دا یو پریکټس دی یو داسې عمل دی چې دې کې ته د دې طریقو پته لګي چې کوم دا ډیجیټل ډیوایسز موږ استعمالو لایک موبایل استعمالو کمپیوټر نیټورکینګ لیپټاپ دا وغیره چې موږ استعمالو زموږ چې کوم د آنلاین اکاونټس دي زموږ چې کوم د پرسنل ډیټا چې کوم دا زموږ نو دا به موږ څنګه د دې هیکینګ نه د دې آنلاین فراډ نه د سکیمز نه د وایرسز نه د دې نه به دا موږ څنګه د خطرات نه به دا موږ بچ کوو نو د دې لحاظ سره دا انتهایی اهم موضوع ده چې ځکه چې د موږ د روزمره چې کوم د خپل د ژوند دی نو دا د شیزونو سره په څه طریقو سره دا اټیچ دی نو که زه تاسو ته په اسانو الفاظو کې بیان کوم نو په دې دنیا کې هر یو کس د هر چا یو خپل کور دی او هغې سره هغه اسوسییټډ دی نو دغه رنګ په سایبر دنیا کې هم د هر چا یو خپل یو ډیجیټل کور دی او د هغه چې دا څومره د ډیجیټل د اکټیویټیز دي د ډیجیټل کور سره د اسوسییټډ وي نو کوس دې کور ته تاله نه وي لګېدلي دا کور بند نه وي نو هر کس په دې ته راځي او ته خدا نه خاطر نقصان را رسوي که هغه فاینانشل لاس وي هغه ته ستا انفارمیشن میسیوز کوي نو د دې مطلب څه شو چې د ډیجیټل کور ته به تاله لازمي لګي او دا تاله بیسیکلی تا سره د سایبر سیکیورټي ده ډېر ښه سر نن سبا مونږ ګورو چې د اے آی استعمال ډېر دی اے آی سره سره مونږ دا هم ګورو چې مونږ خپل ټول معلومات چې دی هغه یا فیسبوک له ورکو یا ټیک ټاک له ورکو ځکه چې مونږ کله ویډیو ورکو نو موږ خامخا لیکو چې مونږ په کم ځای کې یو هغه لوکیشن والا چې یو مونږ سره ایکسټرا فیچر دی هغه مونږ انیبل کو ضروری وي ځکه چې مونږ خلکو ته دا خول غواړو چې مونږ په کم ځای کې د ټایم موجود که زه مثال طور ملکند ته لاړ شم نو زه که ویډیو ورکوم نو زه به خامخا په هغې دا سیز چې دی انیبل کړم چې زه په ملکند کې یم که مري ته ځم نو هغه سیز به م انیبل کړم آیا دا سیزونه هم چې دي دا زموږ سایبر سیکیورټي ته خطره ده جی بالکل یو لحاظ سره خو دا انټرټینمنټ دی یو مزه ده د ژوند نظم ده خو زه یم چې دا څومره لیمیټډ استعمال کړي نو دومره ښه ده ځکه چې ته دې کې خپل انفارمیشن ورکړي یو سړی بعض اوقات په خپل هغه داسې ټایم کې چې دې کې داسې انفارمیشن هم ورکړي چې هغه ورکول نه پکار او هغه
هغه بل کس هغه د هغې خلاف هغه استعمالولی شي. دې سره د هغه پرسنالټي ټرینډ هم راوتی شي، دې سره د هغه د انټرست پته هم لګېدی شي، دې سره د هغه لایک ډسلایک پته هم لګېدی شي. نو دا څیزونه چې څومره لیمیټډ وي نو دومره ښه ده. صحیح ده. مونږ اکثر چې د فیملی سره هم پکچرز ورکو چې دې ځای ته ځو نو زما فیملی ما سره ده. مثال طور مونږ اکثر ټور دپاره ځو، ټرپ دپاره ځو، چکر دپاره ځو، نو ورکو چې زه خپلې فیملی سره دې ځای ته ځم. آیا دا انفارمیشن چې دی دا هم سیکیور پکار دی، دا هم پرسنل پکار دی په پبلک اکاونټس باندې، ایون په پرسنل اکاونټس باندې هم دا نه دی ورکول پکار؟ نه جی زه خو دا بالکل ډسکریج کوم. زه یم چې خامخا د دې څیزونو ضرورت سره دا ستا خلاف او بیا ډیپینډ کوي دا که نه چې هغه پرسنالټي ټو پرسنالټي هم ډیپینډ کوي. که هغه داسې پرسنالټي وي چې هغې داسې دې ته داسې تھریټس آنلاین تھریټس کېدی شي د هغه اکاونټس وي، نو هغه خو هغه بیا د هغه خلاف مسیوز کېدی شي، د لوکیشن ټریک کېدی شي، دا ستا پرسنل انفارمیشن ته کې او ایون ستا اکاونټ هم په دې باندې هیک کېدی شي. ستا چې کوم د نور اکاونټس کوم دي که نه، نو پته لګي چې دا کس دی کوم ځای کې دی، د کوم ځای کې نیټ استعمالوي او د لوکیشن سره او د تاسو ته ما څنګه چې وایي د پوره د پرسنالټي یو ټرینډ هم راوتی شي. نو دا څیزونو نه باندې د هیکر لکه دا میلو شي، نو هغه دې نه خپل لحاظ سره کافي یوزفل انفارمیشن د بر روکېږي او ستا اګینسټ هغه استعمالولی هم شي. حبیب صاحب مونږ چې د فری وای فای ته ډېر زیات خوشحالېږو چې چېرته هم لاړ شو، یا هوټل ته لاړ شو، یا چېرته رسټورنټ ته لاړ شو، یا عام چېرته که څه سټیشن باندې کښېنو چې چېرته هم مونږ ناست یو، مونږ ته فری وای فای میلاو شي که نه، نو مونږ ورته ډېر زیات خوشحاله شو. د فری وای فای چې دی څه نقصانات دي او څه فایدې دي؟ جی فری وای فای نقصانات فایدې خو دا دي چې تا ته فری وای فای میلاو شو، فری انټرنیټ میلاو شو، ټیک شو جی. خو نقصان یې دا دی چې دلته کې به ته نیټ استعمالوې خو کافي به استعمالوې ځکه چې فری دی. نو دې کې به ته خپل سوشل میډیا اکاونټ هم استعمالوې او کېدی شي چې دلته نه ته خپل آنلاین ټرانزیکشن هم وکړې، بینکینګ اکاونټ هم استعمال کړي. نو زه خو دا ویم سجیشن ورکوم که چېرې تا ته اول خو استعمالوئ مې پرسنل چې کوم سیل فون ډیټا هغه استعمالوي، او که نه تاسو مجبور یې استعمالوئ نو بیا ایټلیسټ دغه سینسیټیو چې کوم د ایپس دي دا پې مو کولاوئ، که هغه دغه بینک اکاونټس دي، دغه ایون د سوشل میډیا اکاونټس دي، نو دا باندې د ایمیل شو. او که بیا استعمالوم چې تا ته بیا پته بیا وي پی این ورسره استعمالوه، که بیا تا ته ضرورت وي نو بیا داسې کار وکړه چې ته فری وای فای استعمال کړه. نو وي پی این که وي پی این مې ایټلیسټ دومره وکړي چې ستا آی پی ایډرس به چې کوم دی هغه به هایډ کړي، ستا کمیونیکیشن به هایډ کړي، نو د هیکر دپاره هغه بیا ډېره ګرانه شي چې هغه استعمال کړي. نو فری وای فای بیا دام کې دی شي چې تا خو به ایپس په ډېر سکیور وي، خو فری وای فای به تاله کار وګوري. هغه په دغه سینس کې چې دې دوران که تا ته ایجوکیشن دومره نی او ته لیټ سپوز واتساپ غونته یو اکاونټ هم استعمالوې، نو تا ته کېدی شي چې پکې هیکر انټرسپټ کړي، یو پاپ اپ راته جنریټ کړي، راته وایي چې تاسو واتساپ اکاونټ سیشن لاګ آوټ شو او یا دا اپډیټ کول غواړي، ټیک شو. نو تاسو څه کوئ، تاسو په دې باندې دا ویزټ چلاوئ، نو او ټي پي رالاړ، تا ته به او ټي پي راشي. بیسیکلی لینک درته درولېږي، ته په هغې کې لیک کړې، تا ته او ټي پي راشي، ته چې هغه او ټي پي کله ایله ورکړي نو هغه هیکر څه کړي، هغه ستا هغه اکاونټ یې ایستی او هغه تا نه نمبر هم تا ورکو، دا هغه هغې سره پوره انفارمیشن تا ورکو. دې ټایم کې هغه ستا اکاونټ هیک نه کړو، تا په خپله هغه انفارمیشن ورکړل، نو هغه بل ډیوایس سره هغه لینک اوټ کړي او تا دلته څه وکړي، اوریجنل چې کوم د هغې چې کوم خپل یوزر دی نه ډسکنیکټ شي او اکاونټ هلته هیک شي. نو دې کې اوس د واتساپ او دې کې د ستر ایپس دغه تا سره که ته آنلاین اکاونټ هم ته هغه ټرانزیکشن هم کې نو هغې کې هم تا ته او ټي پي راشي، تا ته او ټي پي راولېږي، نو کېدای شي د او ټي پي ضرورت هم نه وي، خو دې تا هلته کې واتساپ اکاونټ هیک کول غواړي، تا ته د واتساپ اکاونټ او ټي پي راولېږي او تا ته شو دا کړي چې دا خو ته په دې ټرانزیکشن کې، نو تا وکړه، نو هلته نه هم تا نه او ټي پي ایستی شي. یا تا هلته کې تا نه فشنګ ویب سایټس وي، یو فیک ویب سایټس وي، تا ته ستا د انټرست څیزونه تا ته وښیي، ته چې کوم ته سرچ کول غواړي او هغه ته په لو کاسټ باندې وښیي، ته به تا نه هلته کې انفارمیشن غواړي او انفارمیشن تا نه هغه هلته کې څوک یې انټرسپټر هغه تا نه واخلي او هغه هلته کې هغه میس یوز کړي، تا دپاره مسله جوړېدی شي. نو دې ټوله کهانۍ کې چې کوم تا سره کردار چا مینه دا کو نه فری وای فای استعمال کو، نو دا ته فری وای فای کې اکثر دام وي چې د کم د هیکرز وي، دا کم د کسان وي کنه، دا چې کم میس یوز کول غواړي ستا ډیټا، نو هغه سره لوکس لایک او مغه رنګ نیم باندې وای فای جوړ کړي، نو تا ته داسې لګي چې دا وای فای ده. او بیا په فری وای فای باندې زیاتر په هغې باندې سیکورټي چیکس ډېر نه لګېدلي، ځکه فری وي، نو یې باندې داسې څه چیکس نه لګېدلي چې هغه ستا ډیټا زیاده انکرپټډ وي یا تا نه پاسورډ غواړي ایون، نو به ډایرکټ پته کنیکټ کېږي، نو بیا په هغې باندې ستا چې کوم کمیونیکیشن دی نو ډېر زیات انسیکیور وي.
هغه داسې شي چې یو کور د دغه دروازه نشته دروازه نشته نو ستا چې څومره کمیونیکیشن دغه ډېر زیات انسیکیوري په هغې باندې هغه بیا انکریپټډ هم ني نو چې کوم بیا دی هیکر نو هغه دپاره بیا ډېر اسانه وي چې ستا هغه ډېټا هغه مس یوز کړي نو پکار دا ده چې ته چې فری وای فای استعمال نه کړي خو بیا هم که استعمالې نو چې بیا لیمیټډ استعمال کړي ها بیا یو کار بل وکړي چې کله ته فری وای فای استعمال کړي بیا تالته نږدې نو چې هغه لازمه ته نه فارګېټ کړي فارګېټ ډېره ضروري ده چم وای فای ته استعمالې نو ته دا هغه فارګېټ کول ته نه ځکه چې نیکسټ ټایم ته راځي کېدای شي هغه ټایم ته بچ شي نیکسټ ټایم چې ته بیا هغه ډومین ته راځي نو هغه اټو جاین دی نو اټو جاین په هغه په نو بل ته کې په خپل ډیوایسز باندې اټو جاین هم بندوي ځکه که تل د فری وای فای سوچته کا او است استعمال کا نیکسټ ټایم را لې او نیکسټ ټایم کې کې ونربیلیټي راغلی وي نو خو اټو جاین سره به کنیکټ وسره نه به استعمال کیږي او ټول انفارمیشن چې دا لکه لیمیټډ پکار دی حبیب الرحمن صاحب موږ اکثر ګورو چې ماشومان ډېر زیات موبایل فون استعمالوي نو ټول مور پلار چې دي هغوی دا دی خو هر ټایم په موبایل کې بیزي دا د کارونه دي خو آیا دلته د مور پلار هم څه ذمہواري جوړیږي ځکه چې موبایل فون خو د ماشوم په لاس کې دی خو مور پلار هم په هغې باندې څه چیک اینډ بیلنس ایښودی شي یا مور پلار په دې کې څه کردار ادا کولی شي ځکه چې موږ ګورو چې صرف ماشومانو ته که صرف دا خبرې کوئ ته خو هر ټایم موبایل استعمال ہے تا ته چې زه کله ګورم نه دا موبایل دی په لاس کې مطلب آیا د دې خبرو څه امپیکټ جوړیږي یا څه بل طریقې کار پکار دی چې ماشومان د هغوی اکاونټس هغوی د هغوی انفارمیشن چې دی هغه سیکیور اینډ سیف پاتې شي جی ډېر اهم سوال دی اور د والدین پکې لازمن ډېر غټ کردار دی ځکه چې دا موبایل دا ډیوایسز ورته دا خو ته پرووایډ کوي هم دی نو دا زه خو یم دا ډېر ضروري ده د سره سره چې ته ټیک دا ټیکنالوجي اپګریډیشن هم دی او هغه ته ورسره چلې ضرورت هم دی زموږ خو تا د زندګي هم ډېر اسانه خو هغه ته به هغې ته چل هم ښیې چې ته به څنګه ځان په دې خو بد به هم ورته ښیې ځکه چې د سایبر دنیا دا یو داسې نه دی چې د عام کیل تماشه ده دا یو ذمہ دار پلیټ فارم دی دې باندې چې ته څه کې نو هغه به ته ښکاري ته به ملاویږي نو زه خو دا وایم چې دوی ته والدین ته پکار دي چې یو خو د دوی د ډیوایسز څومره دي په دې باندې څومره ایپس دي چې ته پته لګي چې په دې باندې کم ایپس هغه انسټال دي بیا دې لپاره ته د ډیوایس ته خپل ډېر ښه فیچرز درکوي سکیورټي فیچرز تعالی درکوي تعالی دغه پیرنټل کیر فیچرز تعالی درکوي لکه څنګه چې په انډرایډ ډیوایس تا سره دی نو ګوګل فیملی لینکس دی که تا سره آیفون یا آیپیډ دی نو سکرین ټایم دی نو پای باندې تی ایون مختلف ایپس په تا کوم دی هغه ته بلاک کولی شي او ای باندې ته خپل ټایمینګ ډیسټرکشن هم لګولی شي چې څومره ټایم پرې دا استعمال کی بل ایون ته پای باندې مواد هم څومره چې کوم دی نو هغه په فلټر کولی شي او ته کته هم شي چې د را گیمز کوم ګوري دا غیم ته سپرویژن کولی شي ایون یوټیوب ګوري ټیک دی هغه باندې هغه سپرویژن هم تا نگرانی هغه کې ته کولی شي نو ټیک دا ضروری دی یو روک ټوک نه دی پکار خو یو ټرست کې لیول کې هغه سره تل پکار دی او هغه ته زما حساب سره یو ویکلی او سره داسې یو سیشن هم پکار دی یو ډیجیټل سبق وته خو چې لګا یو اضافي سوال هم زما په دې ډسکشن کې واخلې چې ځنې ماشومان چې هغوی ته دا پته چې هیستوري ډیلیټ کیږي ټیک شو نو آیا کوم مور پلان هغه اکاونټ سره خپل اکاونټ لینک کی هغه ډیلیټډ هیستوري هغوی ته ها جی چې لیمیټډ اکاونټس وي نو چې هغه ایون سم ګوري نو هغه باغ ته ځي ټیک شو چې چایلډ اکاونټ چې کله جوړ کیږي لکه نه جی نو هغه به پیرنټ اکاونټ ته بازي چې د 100 قتل 200 نه قتل نو هغه به خو انته کې بازي باقي دې سره سره هغه باور او ټرست لازمن پکار دی چې هغه ته ایجوکیټ کی دي سینه منی نه کې چې تا خو ما دا وکړه دا تاولې کتلې نه هغه ایجوکیټ کا هغه پوي چې بچي دا شی ته د پارخه دی او دا شی ته د پارخه نه دی تک ایون لیټ سپوز پاسورډ بعض وخت دا غلطي هم نه هغه میس یوز شي دا اکاونټ میس یوز شي نو دا اکاونټ څومره چې کوم دی د سوشل میډیا اکاونټ دا ولا پرایویټ کا او ولا پبلک مکا بل ولا دې سره باغ لیمیټډ شي بل هغه پوي چې ته پاسورډ بم چې کوم دی دا رنګ بساتي او کو پاسیبل وي نو ټي فیک ولا خپل پاسورډ سره خپل موبایل سره یا ایمیل سره سره لینک چې دا غم اکاونټ سبا میس یوز نشي هغه د بارم داسې مسله جوړ نشي بل هغه د دې ایجوکیشن د دې باندې پیول پکار دي چې تا خپل اجنبي کا سره خپل اکاونټ انفارمیشن
انفارمیشن خپل ځای پته د سکول خبرې نوم اترې به نه هم کیږي سکول نوم دا چیزونه مه شیر کوه Personal سره ټیک شو چې information کوم چیزونه تعالی مسله جوړولې شي په فیچر کې نو ضروری خو دي تا ته ډیوایسز هم ګوره دا فیچرز درکې او تا ته هم چې کوم دی ماشومانو ته تعالی پکار دي ذمہواری خدا غټ غټ موبایل غټ غټ چیزونه ګران ګران موبایل او لیپټاپ سولم واخلو نه سره سره چې ایجوکیشن وي نو دا به سره ګریجوالي سلولي ود د پیسج اف ټایم بسي دا غي به سره د سيزونو سره گروث کیږي ټیکنالوژي سره ډیره خبره مونږ کړه چې دونه غټ غټ موبایل زونه ګران موبایلز مونږه کاخلو کله ور سره نور خواريو کو او په خپل چې دغه ماشومان ګایډ کو دا وی سکیورټي لپاره دا وی سیفټي لپاره نو ډیر خبر وشي ډیره مننه مونږ له وخت راکولو لپاره په دې ټاپک باندې خبرې کولو لپاره او نو ډاوټ ډیر امپورټنت ټاپک اوسه چې مونږ ته نن سبا پته نه وي ډیر خلک چې دیغه پریشان شي پوه نه هغه ته د دې معلومات نه چې مونږ په داسې ټایم کې سوکو او دا هر څومره سره ولې شوی دي نو د دې وجوهات تاسو مونږ ته وایي چې دا سایبر سکیورټي چې دا ډیره زیاته ضروری ده خپل ځان په چې دا هغه ډیره زیاته ضروری ده چې څنګه چې د خپل اکاونټ په سیف کې خپل انفارمیشن چې دی هغه صرف ځان پورې لیمیټډ ساتي ډیره مننه مونږ له وخت راکولو د TSR حصہ جوړه ده لپاره او تاسو زموږ سره اوسه یو بل اپیسوډ کې به دوباره ملاقات کیږي د الله پامان